دوی باور لري بریا د دوی ده. مجاهدینو دا فکر دی سوچ دی چې دا جګړه مونږ ګټلې ده. داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له 20 کلونو وروسته له افغانستان نه وتو ته چمتووالی کوي، طالبان د داسې څه د جوړېدو ژمنه کوي چې دوی یې اسلامي حکومت بولي. او عبادت داسې شی وي چې سړی څومره پکې وخت تېروي نو نه ستړی کېږي. خو دا په میلیونونو عادي افغانانو ته په څه معنا ده؟ موږ ته ځانګړې اجازه راکړل شوې چې وګورو د دوی تر واک لاندې سیمو کې څه تېرېږي. سهار وختي په شمال کې له مزار شریف ښار وخوځېدو. دا ولایت یو مهال تر ټولو آرام و، خو اوس له ناامنو ولایتونو دی. موږ له ښاره نږدې نیم ساعت مزل کړی او له وړاندې د طالبانو په سیمه کې یو. له موږ سره مله کسان په مخ کې موټر کې سپاره دي. لکه د هېواد په ډیرو برخو کې حکومت پر ښارونو ولکه لري او طالبان د لرو پرتو سیمو پر ډیرو برخو واکمن دي. زموږ قربانه د خپل ځواک یو ننداره وړاندې کوي. د دوی خونړۍ مبارزې د لسګونو زرو کسانو ژوند اخیستی. اورپکي په دا ډول پوسټو خپل واک ښکاره کوي. حکومت تر کومه ځایه واک لري؟ دولت په بازار کې د بازار دوره دغه نه بیرون نشته راوتلی، بس نور مجاهدین شته دي. که حکومتي کارکونکو پر دې سړک د تیرېدو هڅه وکړي او تاسو یې ووینئ څه کوئ؟ راکته کوو لیکي بس بیا مو سره بندي وي. د روان کال وروستو کې به امریکایي ځواکونه ووځي، خو داسې ښکاري چې جګړه بلا هم روانه وي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. مونږ پوره صلح دپاره آماده یو، پوره او خپل جهاد هم آماده یو. تیر یو کال کې تاسو له امریکایانو سره جګړه نه ده کړې، له نورو افغانانو سره جنگيږي، له نورو مسلمانانو سره. د دولت سره زموږ مخالفت په د اسلامي نظام دی چې موږ په جهاد مامور یو ترڅو چې دوی زموږ هغه خبره مني. حاجی حکمت د بلخ ولایت په دې سیمه کې د طالبانو نومول شوی ښاروال دی. دایمو پر دې سیمه ګرځوي. طالبان ځانونه یوازې یاغي ډله نه بولي، بلکې ځان راتلونکي حکومت ګڼي. دوی له چارواکو سره په خپلو سیمو کې د خدماتونو د رسونې په څار کې مرسته کوي. همدا اوس موږ یو ښوونځي کې یو. په 1990 لسیزه کې طالبانو نجونې له زده کړو ایسارې کړې او په نورو سیمو کې اوس هم داسې ریپورټونه شته چې غټو نجونو ته د ښوونځیو اجازه نه ورکول کیږي. خو دلته یې لږ تر لږه ملاتړ کوي. دا ښوونځي د حکومت په پیسو چلیږي، خو څارنه یې طالبان کوي. اسلام کې ویل شوی علم په ښځه او نر فرض دی. دوی موږ ته ویل په حجاب کې راشئ. اسلام هم همدا راته ویلي. نو په ښوونځي کې له هیڅ شي نه یو منع کړي. سیمایي سرچینو BBC ته ویلي طالبانو د ښوونځیو له درسي نصابه د هنر او د طبیعت د زده کړو کتابونه لري کړي او پر ځای اسلامي مضمونونه ورزیات کړي. د هېواد په نورو برخو کې طالبان غټې نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. همداسې نه ده؟ اوسه پورې موږ ته داسې څه نه دي ویل شوي د مشرانو طرف نه. نو په حجاب کې د دې درس او تعلیم ته ضرورت شته، څوک یې معنی نشي جوړېدی. په حجاب کې به او هغه شرعي اصول به مراعتوي. موږ یو روغتیايي کلینیک ته هم بوتلل شو چې د یو مرستندوی ادارې په پیسو چلیږي، خو څارنه بیا هم طالبان کوي. دوی د ښځینه او نارینه ناروغانو پر بیلوالي ټینګار کوي، خو ښځې کار ته پرېږدي. طالبانو غوښتل موږ ته یو مثبت انځور وړاندې کړي. په ټول سفر کې دوی تل را سره وو. په سیمایي بازار کې له هغو خلکو سره چې موږ خبرې کولې د دې ډلې ملاتړ خود او ویل چې امنیت ټینګ کړی. خو وروسته موږ ته وویل شول چې ځایي خلک د ګیرې د خریلو له امله په څپېړو وهل شوي او یا هم د موسیقۍ په لوړ غږ اورېدو ځورول شوي دي. ډېر خلک په ځانګړي ډول په ښارونو کې ویره لري چې طالبان غواړي د 1990 لسیزې په څیر اسلامي امارت بیرته واکمن کړي. فکر کوي پخوا مو کارونه سم نه دي کړي او اوس به یو څه بدل وي؟ چې طالب او پخوانی اوسنی خو یو طالب دی. البته افرادو کې خامخا تغییر او تبدیل او څوک د چا طبیعت سخت وي د چا لږ نرم وي. داسې ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي چې طالبان په واک کې شریکېدو ته راضي کړي، خو تر اوسه دې ډلې دې ډول جوړجاړي ته ډېر زړه نه دی ښه کړی. د سولې بیه ښایي دا وي چې د دوی ډېرو غوښتنو ته غاړه کېښودل شي.